بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې یو چاته په لمانځه کې په رکعتونو کې شک پرېوځي چې آیا ما دوه وکړل، درې مې وکړل، څلور مې وکړل، څو مې وکړل، نو د ده دپاره څه حکم دی؟ محترمینو، که چیرې یو چا له دغه شک په اول ځلې رالی، یعنی هر وخت نه وي ورته، خو یو ورځ دی وله رالی، نو د ده دپاره دا افضله ده چې دی دې د سره برته لمونځ وکړي. او که چیرې بار بار دا شک ورته کېږي چې اوس ته ما څو رکاته کړي دي، نو د هغه دپاره حکم دا دی چې دی دې پر ظن غالب باندې عمل وکړي، یعنی چې د ده غالب ګمان کم طرف ته دی. که په څلور رکعتونو کې د درې طرف ته و، نو یو رکعت ورسره وکړه، په آخر کې سجده سهو وکړه. او که زیات ګمان د څلورو رکعتو طرف ته و، نو بس سجده سهو وکړه چې تشهد دې وویله، بیا یو طرف ته سلام وګرځوه، دوه واره سجده وکړه، بیا تحیات ووایه، بس درود شریف دعا ووایه، سلام وګرځوه. او که چیرې یو طرف ته هم غالب ګمان نه دی، نو بیا پر کم باندې به عمل کوي. مثلا څلور رکعته دي، ته پکې شکمن یې، یو طرف ته دې هم ګمان نه ځي، نو بس دا وګڼه چې ما درې کړي، څلورم پسې وکړه، او په آخر کې سجده سهو وکړه، لمونځ به دې صحیح سي. په حواله سره د دور مختار معرض محتار جلد نمبر 2 صفحه نمبر 2 نوي. دا غرنګه فتاوی قاضي خان اعلی همیش الهندیه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 160. کتاب الفقه على المذاهب الاربعه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 453. د لمانځه د مسائل انسایکلوپیډیا جلد نمبر 2 صفحه نمبر 302. والسلام. تاسو د دینی پوښتنو ځوابونه کوي مولوي عبدالرحمن